لور وزیرستان هیډ کوارټر وانه کې د الخدمت فاونډیشن له اړخه سیلاب ځپلو خاندانونو کې راشن وویشل شو چې پکې جامې، بوټان، اوړه، غواړي، وریجې شاملې وې. د الخدمت فاونډیشن ځلي مشر وویل ثمرباغ، تنایي او سپین سیمې متاثره کورنۍ سره به ملاتړ دغه رقم دوام لري. جی مونم عبدالوهاب دی، زه د الخدمت فاونډیشن صدر جنوبي وزیرستان وانه. دا ویز چې کوم سامان راغلی دی دا د الخدمت طرفه دی او دا هغه خلک ته ملاویږي چې سیلاب زلزلګان، چونکې دلته دا سیلاب نه دی راغلی. ډېر خلک موږ غریبان هم پکې هغه کې انوال وکړو چې مثال غریب خلک ډېر دی او ډېر هغه خلک ته ورکړه کنه چې مثال سیلاب ولې دی چا د ولو رنګ دی، چا کور رنګ دی او چا مثال خینه وي د څه شی دا رنګ شو دی، هغه خلک ته موږ دا ورکړه چې دونادو او ورسره چې کومه دو دال دي، چینادو، غوړي دي او دا تقریبا 100 کورنۍ ته موږ دغه سامان ورکړه او ان شاء الله دغه د موږ دغه د خدمات ولا سلسله و ان شاء الله تر اخره پورې جاری وي. ان شاء الله د موږ اولینای پروګرام نه دی او نو شي نو اخرینای شي، ان شاء الله د موږ اخره پورې دا پروګرام جاری وي. راشن اخیستونکو کسانو د الخدمت فاونډیشن مننه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې په راتلونکي کې له موږ سره داسې قسمه مرستې جاري وساتل شي. تر دې دمه په حکومتي سطح زموږ د مالي او جاني نقصاناتو ازاله نه ده شوې. د میژه د تنایي، د سپین او د ټاټي چې کوم خلک وي دغه ته د کوم سامان چې میلاو شه داسې چې کوم علاقې سیلابې والي وي د هغې علاقې سامان ورته میلاو شه. اوسې په ذریعه سره هغه چې توسې چاته په والا کړی و هغه بالکل میژ ته داسې روغ راموټ ورسېده. الله دې داسې خدمات وکړي لکه د میژ خدمات یې چې وکړ. یاده ده وي چې تېر شوي سیلابونو کې د لور وزیرستان خلکو مالي او جاني نقصانات شوي دي خو تر دې دمه په حکومتي سطح ورسره څه قسمه مرستې نه دي شوي. وحدت نیوز لپاره نورعلي وزیر، لور وزیرستان وانه.